بسم الله الرحمن الرحیم. نن علم الصرف لسم نمبر درس ته نن بنیادی اصطلاحات شروع دي. واحد یو توي او تسنیه دو توي. زمونږ په پښتو کې، اردو کې، فارسی کې، انګلیش کې هر ژبه کې یو ته واحد وي او چې د یو نه زیاتیږي هغې ته جمع وي، لیکن عربي والا داسې نه کوي. عرب چې دي هغه یو ته واحد وي او دوو ته تسنیه وي. د دوو نه چې زیاتیږي نو هغې ته بیا جمع وي، د دوو نه زیاتو ته جمع وي. یو ته واحد وي، دوو ته تسنیه وي، او د دوو نه چې زیات شي هغې ته جمع وي. یو ته واحد وي، دوو ته تسنیه وي، او چې د دوو نه زیات شي هغې ته جمع وي. غایب څه ته وایي جي؟ غایب هغه چاته وایي چې خبرې ورسره نه کیږي یا چې د خبرو په وخت کې موجود نه وي. نو دا مطلب نه دی چې د خبرو په وخت کې موجود نه وي. مثلا 5 طالبان دي، زه 2 سره خبرې کوم او 3 سره خبرې نه کوم، نو او ټول په یو ځای کې ناست دي، لیکن دا 2 چې دی دا حاضر ګڼلی کېږي او دا 3 سره چې خبرې نه کېږي نو دوی ته غایب ویلی شي. یا 5 کسان مونږ دلته ناست یو خبرې کوو او یو کس لږه خوا ناست وي هغه ځان له څه لیکل میکل کوي، نو دغه اخوا چې ځان نه ناست دی دغه ته غایب وایي. یا کم کسان چې د خبرو وخت کې متوجه وي نو دغه حاضر دي، او کم کس چې د خبرو په وخت کې متوجه نه وي، ذهن چېرته بل ځای کې مبتلا وي، نو دغه کس غایب ګڼلی کېږي. نو غایب دغې ته وایي. غایب چې چا سره خبرې نه کولی شي نو هغه ته غایب ویلی شي. حاضر چاته وایي؟ حاضر هغه چاته وایي چې متکلم ورسره خبرې کوي. فرض که زه متکلم یم او زه 5 کسانو سره خبرې کوم، نو زه متکلم یم او دا چې کوم 5 کسان دي دا راته حاضر ګڼلی کېږي. ټیک شو جي؟ متکلم خبرې کوونکي ته وایي. لکه زه خبرې کوم او 5 کسان خبرې اوري، نو زه متکلم یم او چې کوم 5 کسان خبرې اوري هغه حاضر دي. نو دا حاضر چې دي که نه دي حاضر، نو دی ته دغه هم ویلی شي، دی ته مخاطب هم ویلی شي. مخاطب چاته ویلی شي؟ د توا زبر سره. دا حاضر ورته وایي. حاضر هم ورته وایي، مخاطب هم ورته وایي. او متکلم چې دی که نه، متکلم دته متکلم هم وایي او عمدي متکلم ته مخاطب هم وایي. مخاطب د توا زیر سره، چې دا مخاطب د توا زیر سره وي نو دا متکلم ته وایي، او مخاطب چې د توا زبر سره وي نو هغه حاضر ورته وایي. ټیک شو جي؟ نو دا واحد یو، تسنیه 2، جمع د 2 نه زیات. غایب هغه چاته وایي چې چا څه خبرې نه کولی شي. حاضر هغه چاته وایي چې متکلم ورسره خبرې کوي او د متکلم خبرو وخت کې ذهن موجود وي. او متکلم چاته وایي؟ خبرې کوونکو ته وایي. نو دا زمونږ نننی درس او راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام، والله اعلم بحقیقت الکلام.